په پینډۍ کې د لیاقت باغ کې چې نن د پی ټی آی والا احتجاج نو دغه په باره کې نوې معلومات راغلل ټول سره دا ویډیو وګورئ ملګرو تاسو ته پته ده چې عمران خان چې دی نو د جلسې چې دی نو اجازه ورکړه چې تاسو به جلسه په 28 تاریخ په لیاقت باغ کې کوئ حکومت چې دی نو یونیورسيټي ولا ور نکړه اجازهنامه ولا ور نکړه نو پی ټی آی والا ولګېدل هغه احتجاج کوي ملګرو هغه چې کله زی ویلې موږ احتجاج کوو نو پر راولپنډي لیاقت باغ کې چې دی نو هلته د 144 لګېدلې دا ملګرو او د کومه اډیاله جیل چې دی نو هغه ته 15 ګروپونه چې دی نو هغه رینجر تعینات شو دي د اډیاله جیل مخې ته ملګرو بل طرف ته چې رینجر راغلي دي او فیض آباد کې چې دی نو مکمل تور باندې هلته په پل کې هغه چې دی نو ولاړ دي او کومه کانټینر او طریقو دي اطباق ته چې دی نو مخې ته هغه نشي راتلی هغه د کومه د احتجاج چې کومه ځای هغه ته نشي تللی ملګرو ډېر زیات مشکلات ورته دي که نه علي امین ګنډاپور چې دی نو اوس په پېښور کې دی نو هغه هم اوس روانېږي که نه هغه به اوس موټروی ته ځي ملګرو نو حالات بالکل مکمل طور باندې خراب دي د په 144 لګېدل او ځکه چې فوج یې نو ډېر زیات تعینات شوی دی رینجر تعینات شوي دي نو اوس پته نه لګي چې مخکې به څه کېږي علي امین ګنډاپور ځي که نه احتجاج کوي د هغه نه پس به څه کېږي ځکه چې عوام چې دی نو هغه هم ډېر زیات په مشکل کې دی اوس ځکه چې ډېر زیات کوشش کوي خلک لاړ که نه خو هلته چې دی نو هلته مکمل طور باندې کانټینر یې لګولي دي نو عوام چې دی نو مخکې لیاقت باغ ته نشي تللی او د فیض آباد چې کومه پل دی مکمل طور باندې هغه نشي کراس کولی حالات مکمل طور باندې خراب دي چې مخکې څه کېږي تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ ځکه چې د پاکستان چې دی نو د عوام سره یو داسې کار کوي که نه ولې داسې کوي که نه ځکه چې عوام هم ډېر زیات غوسه ده چې ولې زموږ سره داسې کېږي موږ ته خپل اختیار نه دی موږ له خپل اختیار ولې نه راکوي چې موږ که احتجاج کوو که موږ جلسه کوو دا خو زموږ حق دی موږ په دې پاکستان کې اوسېدونکي ځکه چې عوام ډېر زیات غوسه دی ملګرو عوام هم ډېرې زیاتې انټرویو ورکړې او د هغه نه ډېرې زیاتې سختې خبرې هغه هم وکړې وایي چې موږ له ولې د جلسې اجازت نه راکوي موږ ولې په دې پاکستان کې اوسېدونکي نه یو چې اوس علي امین ګنډاپور ځي که نه چې اوس مخکې څه کېږي ځکه چې علي امین ګنډاپور به دا احتجاج کوي مشر هغه دی ملګرو اوس چې دی نو حالات مکمل طور باندې خراب دي او کوم رینجر چې دی نو هغه هم راغلي دي فیض آباد کې دي لیاقت باغ کې دي مکمل طور باندې روډونه چې دي نو بلاک دي څلور طرف ته لیاقت باغ چې دی نو څلور طرف ته چې دی نو کانټینر یې لګولي دي مکمل طور باندې عوام چې دی نو هلته نشي تللی عوام چې دی نو ډېر تعداد باندې تللی څه د شپې تللی دی څه اوس هم روان دی ملګرو ځکه چې علي امین ګنډاپور چې ځي نو هغه به په قیادت کې به چې کومه قافله ځي نو هغه به ټول نه غټه قافله وي ملګرو د هغه نه پس چې دی نو علي امین ګنډاپور به څه کوي نو موږ به نوي اپډیټو دپاره موږ ضرور فالو کوئ ویډیو ورسره د نورو ملګرو سره ضرور شیر کوئ ځکه چې پی ټی آی والا ته ډېر زیات غټ مشکلات جوړ کړل ځکه چې دومره کانټینر یې ورته کېښودی که هغوی له یونیورسټي ورکړي نو هغوی ته هم کانټینر ږدي هغوی له اجازت ورکړی د هغه نه پس چې دی نو هغوی سره چې کم ظلم کېږي نو تاسو ته ښه پته ده ملګرو زما دا ویډیو پیغام مخکې ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړئ دا نوی اپډیټ د راولپنډي لیاقت باغ چې کومه احتجاج نو په هغه باره کې نوي معلومات دا و